Hello dear students, hope you to be fine and doing well. سلام درنښت تاسو ټولو درنو زړه ته نږدې زده کوونکو ته اشرف شریفي او تاسو ته په نن درس کې د 4000 مهمو انګلیسي لغاتو د دویم یونیټ دوهم درس ته راغلاست درته وایم. مونږ به په نن درس کې تاسو ته د دویم یونیټ څخه دوهم درس چې د 4000 لغات د هغه به تاسو ته تشریح کړو. له ټول څخه مخکې تاسو څخه هیله کوو که چېرې تاسو لومړی ځل چینل ته راغلي حتما زموږ تیرو درسونو ته لاړ شئ، هغه وګورئ او همدا شانته د نور درسونو لپاره زموږ دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. او یو مننه خاص دغو کسانو څخه کوم چې له موږ سره په هره ویډیو کې خپل کمنټونه او مثبت نظریې شریکوي. راځو درس شروع کوو. موږ نن لرو 4000 essential words څخه 31 یو دیرسم لغات. دیرس لغات موږ تاسو زده کړل له جملو او له خپله معنا او تلفظ سره. نمبر 31 loud. loud loud ویلی سي لوړ غږ، یعنی په لوړ آواز سره. LOUD loud. ښه جمله لرو don't talk loudly. don't talk loudly یعنی څه معنا ده چې په جګ آواز خبرې مه کوه. don't د دې اصل که چیرې موږ تاسو لانګ فارم وایي do not talk ویلی سي که نه، نو لنډ فارم یې چې ده don't talk ویلی سي خبرو کولو ته. loudly په تیزۍ سره، یعنی په تیزۍ سره خبرې مه کوه، په لوړ آواز خبرې مه کوه. صحیح ده. 32 د دیرشمه شمېره ده nervous. nervous ویلی سي عصباني. صحیح سو، عصباني کېدل، مثلا یو چیز ته په قهر کېدل، نو دې ته ویلی سي nervous. NERVOUS nervous عصباني. I became nervous when I heard the news. I became nervous when I heard the news. دا became داسې ده د become دویم حالت ده چې کېدل ته ویل سي. nervous عصباني، heard اورېدل، news خبر ته ویل سي. I became nervous زه عصباني شوم when I heard the news کله چې ما خبر واورېده، یعنی زه عصباني سوم چې کله ما دا خبر واورېد. درې دیرشمه شمېره لرو موږ تاسو noise. noise 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 شور کول. صحیح سو، غال مغالو یو شور په شان جوړول ته په انګلیش کې وایي noise. مثال لرو don't make noise here. don't make noise here یعنی معنی چې دلته شور مه جوړو. ته یو چاته وایي please don't make noise here، دلته شور مه جوړو. څلور دیرشمه شمېره project. project ویلی سي پروژې ته. PROJECT project. project معنا پروژه. مثلا دا زه ستاسو ته هره ورځ ویډیو مثلا چمتو کوم، دا خپله یو پروژه ده. یا هم تاته استاد په صنف کې یو داسې کورنۍ دندې په شان یو وظیفه درکوي، شپږ ورقې ولیکه، دا هم یو پروژه ده. یا هم هر کار ځان ته یو پروژه لري. یا تاته مدیر یو څه مواد درکوي چې ته دا ترتیب کا، یو پروژه درته سپاري. نو پروجیکټ ویلی سي پروژې ته. I'm working on a new project. I'm working on a new project. زه په یو نوې پروژه کار کوم. صحیح سو، I'm working یعنی په حالت د کار کولو کې یم. on a new project په یو نوې پروژه باندې. پنځه دیرشمه شمېره موږ تاسو لرو scare. scare 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 ډارول. صحیح سو، نو you scared me تا وایي زه وډار کړم. you scared me تا زه وډار کړم. ګورئ دا څومره مهمه جملې دي. هره جمله که تاسو وګورئ د روزمره په ژوند کې کارېدونکې ده. نو you scared me تا وایي زه وډار کړم، وبېرولم. راځو 36 نمبر ته shout. shout ویلی سي چیغې وهل. SHOUT shout. shout چیغې وهل. don't shout چیغې مه وهه. don't shout چیغې مه وهه. I'm coming زه په حالت د درتګ یم، یعنی زه در روان یم. ته مثلا یو څوک تا ته یو زنګ راوي، مثلا ته احمد is shouting. احمد یعنی په حالت د ژړا کې ده، نو ته چی ورته وایي؟ که مثلا احمد ته وایي don't shout I'm coming ژاړه مه یا چیغې مه وهه، زه په حالت د درتګ یم. ګورې یو چیغې وهل دي که نه، چې هغه ته شاوټ ویلی سي. داسې چیغې وهل مثلا که ته یو چا ته غږ په شانې کې په لوړ آواز دې ته ویلی سي شاوټ. صحیح سو، او یو چیغې وهل دي ژړل ته کرای ویلی سي. صحیح ده. نو don't shout I'm coming وایي چیغې مه وهه زه در روان یم. اووه دیرشم شمېره موږ تاسو لرو smell.
smell بوی کول SMELL smell بوی کول I smelled the flower ما ګل بوی کړ flower ویلی سي ګل ته نو I smelled the flower ما ګل بوی کړ 38 شمیره د terrible 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 ویلی سي ډیر بد صحیح سو خراب بد نو I had a terrible dream last night I had ما لره a terrible dream یو بد خوب last night تیره شپه یا آخري شپه کومه شپه چې تیره سوي نو I had که تاسو فکر کړی وي د have و has دویم حالت had داسې معنا لرل دي نو I had ما لره a terrible dream یو خراب dream چې شته ویلی سي dream خوب ته ویلی سي last night تیره شپه یعنی I had a terrible dream last night ما یو بد خوب لیده تیره شپه نو دې سم شمیره مو تاسو لرو worse بدتر له بدو بدتر یو مو تاسو لرو مثلا bad یو terrible لرو او یو worse لرو worse ویلی سي ډیر بد یو کار چې مثلا بد وي کنه او هغه نور هم بد سي نو بیا هغه ته ویلی سي worse ډیر بد یعنی the situation ویلی سي اوضاع The situation here is getting worse from bad. The situation here يعني دلتا وضعیت صحیح is getting worse دا یعنی له بدو بدتر کېدو حالت کې ده یعنی له نن نه سبا نه بله ورځ دا وضعیت چې کله ورځ تر بلې په بدېدو حالت ته روان وي نو چې the situation here is getting worse from bad یعنی د دې ځای وضعیت چې ده له بدو بدتر کېدو طرف روان ده څلوېښتم شمېره مو تاسو لرو alien ALLIEN alien خلایي مخلوق صحیح سو فضایي مخلوق چې دا یو حقیقت نه ده خو که په فلمونو کې مو کله لیدلي وي له فضا یو څوک راکت سي یا له سپوږمۍ لوبل سي دې ته ویلی سي دې ته alien فضایي یا خلایي مخلوق I have heard وایي ما اورېدلي دي I have heard about alien a lot ما وایي د خلایي مخلوقو په اړه ډېر څه اورېدلي دي I have heard ما اورېدلي دي صحیح سو about په اړه ده alien a lot یعنی د خلایي مخلوق a lot ډېر a lot یو لغت ده موږ مخکې ویلو نو دا هم زموږ ستاسو د نن ورځې د 10 تر ټولو مهم لغات چې په 4 زره انګلیش کې دي تاسو څخه هیله ده کتابچه د نوټ په شان ځان سره ولرئ هر ویډیو ډاونلوډ کړئ که ډاونلوډ کوئ نه سئ په وخت د کتلو د ویډیو کې کتابچه قلم د ځان سره ولرئ زموږ هر درس چې موږ 3 ویډیوګانې خلاص مو پوی کړو موږ هفته کې یا اونۍ کې 3 ویډیوګانې اپلوډو یو ویډیو به د ګرامر له برخې وي یو به د 4000 لغاتو له برخې او درېیمه ویډیو به د لیټس ټاک راځئ چې خبرې وکړو د خبرو اترو سره په روزمره کې کومې جملې کومې خبرې ډېرې کارېږي نو دا 3 وړه هره ویډیو ډاونلوډ کړئ ویې ګورئ سیو یې کړئ د ځان سره کتابچو کې نوټ کړئ انشاءالله چې د درس څخه به خوند واخلئ بیا هم تر بل ویډیو چې راځم لوی بخونکي خدای باندې مو سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ د خدای په